او دا خبره ما ذکر کړې وه چې په ژوند کې هر قسم حالات راځي. کله په سړي باندې غم راځي، کله په سړي باندې یره راځي، کله د سړي زړه ته خفګان رسي. نو داسې نشي کېدی چې سړی دې ټول عمر په یو حال باندې چې زه به همیشه خوشحاله یم، دا نشي کېدی. او زه به همیشه مالدار یم، دا نشي کېدی. زه به همیشه روغ صحت لرم، دا هم نشي کېدی. او دا ټول امتحان دی. نو امتحان د دنیا دارالابتلاء ده، ځای د امتحان دی. په دې کې قسمه قسم حالات هم دې دپاره راځي چې زموږ د ایمانونو پته ولګي، زموږ د خپل رب سره څومره لګي او څومره نه لګي، او د هغه د دین سره. نو دلته دا کمې دعاګانې چې مؤلف را جمع کړي دي او اذکار، د دې تعلق د غم او خفګان او یرې سره دی. او په دې نوم باندې ډېر خلک یو قسم تجارت کوي، او هغه داسې چې دا بې دلیله وظیفې چې بیانېږي نن سبا، او د هغې نه مخکې دا ووایي که چا ته غم رسېدلی د هغه دپاره خاص وظیفه، او که چا ته مصیبت رسېدلی د پیسو مسلې د بیمارۍ د هغه دپاره وظیفه. زموږ دا خلک دغه قسمه وظیفو ته څه خوشحالي غواړي چې بس دا غم په یو ټک کې یو 2 منټه کې ختم شي، زه به دا ذکر ویم او قصه به ختمه شي. نو اول دا معلومات کوئ چې هر څوک د تم خبره کوي چې د ده سره په دې خبره دلیل شتي او که نه. او دا زموږ ډېر ساده توب به ورته ووایم، یعنې بل ټکی به نه وایو، ساده توب به ورته ووایو. دا زموږ د بعضو ساده توب دی. وایي ګوره نو ته دې څه له تنګې، هغه خو هم خلکو ته د الله ذکر کوي. اوس دیم تا نه خلاص نه شو چې یاره دا ذکر بې دلیله دا پرې چې لګیا خلکو ته د الله ذکر کوي. ګوره چې کله داسې مونږ ووایو چې دیم پرېږده او هغه هم پرېږده او دیم پرېږده او هغه هم پرېږده، نو کیسه لاړه ټوله ختمه شوه. بیا صحیح دین، صحیح طریقه او غلطه، د هغې تمیز به څنګه کوو؟ ځکه چې هلته ته وایي چې ټول صحیح دي او هر یو د الله دین ښیي، بس غلی شتي. نه، مونږ به غلطي ته غلط وایو، صحیح ته به صحیح وایو. اگر که مخامخ سړی د غلطې لارې له د الله د ذکر نوم ورکوي یا د الله د عبادت نوم وله ورکوي، او که هر څه نوم وله ورکوي، زموږ د نومونو سره کار نشته. زموږ کار دې سره دی چې دی په دغه ټیم کې چې دا څه بیانوي یا څه ذکر کوي دا شتي او که نه، دلیل په اعتبار سره. نو د غم او د خفګان د یرې وخت الحمدلله اذکار او دعاګانې قرآن او حدیث کې راغلي دي. پکار دا ده چې دغه مستند چې کوم اذکار دي او دعاګانې د هغه یادې کړی شي. او د ټولو لویه خبره دا یاده که ګوره چې چا ته دا دعاګانې نه یادي، دا اذکار ورته نه یاد، دا خبره یاده ساتئ چې لنډه د غم په وخت کې د الله سره مضبوطه رابطه چې دې ساتلي په راحته کې د ډېره فایده ورکوي. په راحته کې چې د الله سره مضبوطه رابطه ساتلي دا په غم کې ډېره لویه فایده ورکوي. نو مخکې له دې نه چې ته منډې وایې چې یاره ما ته یو ذکر وښایه او ما ته وظیفه وښایه، ما ته دعا وښایه، دې ته وګوره چې په راحته کې ستا د الله سره رابطه څنګه وه. کله چې دا غم په تا نه و راغلی نو ستا د دغه رب سره رابطه څنګه وه. لکه چې هلته حدیث کې دا راځي چې الله پیژنه په راحته کې، تا به پیژني په سخته کې، او الله یادوه په راحته کې، تا به یادوي په سخته کې. اوس انتظار کوه چې تا راحته کې څه کړي دي. که راحته کې د الله ډېر یاد کړی او د هغه سره تعلقات ښه و، بېغمه شه، اوس دې نه پرېږدي. که راحته کې د ورسره رابطه نه او دې ټیم کې چغې وایي، نو دا خو هسې بیا هغه وقتي طور ته یو کار کې بس دا خپل غم ختمول غواړي. او دا خو دا مخلوقات هم یو بل ته وایي چې کله داسې چا پسې ورشي سخته کې، یاره دا صرف سخته کې دی خو راځي چې کله وي حالات برابري بیا وایي زموږ نوم هم نالي. دا مخلوقات هم خپل منځ کې دا خبرې کوي. د خپل رب سره رابطه راحته کې مضبوطه ساته، غم کې به د هغه مرسته کوي. ټول نه غټه مسله ده.
دویمه دا یاده کوي ایسته تم نه دي یاد هغه اذکارو کې او دعاګانو کې چې کوم قرآن او حدیث کې راغلي دا خو درته یاد دي که نه چې الله تعالی سوچت کې وجاړې او د خپله پښتو ژبه کې ورته وایي چې یا الله زما دا غم ختم کړي یا الله زما دا مصیبت ختم کړي دا خو موږ ټولو ته راځي دا یو اوچته دعا ده چې ته الله ته وجاړې خصوصا په هغه اوقاتو کې په کومو وختونو کې چې د دعاګانو د قبولېدو امید ډېري په هغه وختونو کې الله ته وجاړې او الله ته فریاد وکړي او خپل غم او مصیبت الله ته مخامخ کړي لازم نه ده چې زما او ستا غم به هله ختمیږي چې کله موږ ته هغه اذکار او دعاګانې یادي چې قرآن او حدیث کې راغلي که دا یو سړي ته یاد هم نه وي نو ته چا یادې کړي دي نه هغه یې زده کړي نو بس الله ته جاړه خپله مسله ورته بیانوه او امید دی چې الله به ستا مسله حل کړي په دې کې موږ دوه دعاګانې ذکر کړي وي یوه لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم یو دا ذکر شو دویم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت دريم دعاء راوړي دا أنس بن مالك رضي الله عنه روایت دی او دا امام ترمذي راوړي وی كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا کربه امر چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله څه مصیبت راغی یا یو کار به ورته سخت شو نو دې نه دا فایده راووته چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند د دې نه خالي نه دی زما استاد به دې نه څنګه خالي شي دا کمقلتوب دی چې سړی دا وایي زما داسې ژوند په کار دی به کې د سره څه مسله نه وي دې ته کمقلتوب وایي چې کوم سړی دا خبرې کوي نو د عقل کمی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوچته هستي هغه ته هم په ژوند کې مسلې راغلي دي هغه باندې هم سختي راغلي دي هغه ته مصیبتونه راغلي نو چې کله به هغه ته څه مسله سخته شوه نو هغه به دا وي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ای همیشه ژوندي ذاته اے نظام چلون کیا ستا پر رحمت سره تا ته فریاد کوم یا تا نه مرسته غواړم ډېره اوږده دعا ده که نه یا حی یا قیوم برحمتک استغیث خو دومره قیمتي ذکر او دعا ده که نه چې تپوس یې مه کوه یو ټکی او د هغې مناسبت او د هغې ربط حیران بشي ته و یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ای همیشه ژوندي ذاته ای نظام چلونکی ستا په رحمت سره تا نه مرسته غواړم یا تا ته فریاد کو نو ګوره یا حی د الله بل نوم یې ذکر نه کو بل صفت نه یا حی وي ای ژوندي ذاته دا مسئلې زمونږ حل کولی هم هغه څوک شي چې هغه همیشه ژوندی دا انسانانو د اوس قصه نه ده انسان یو سبب ګرځېدی شي او هغه هم وقتي طور سبب ګرځېدی شي مسله حل کولو دپاره ته ډاډه په هغه چا ورتلی شي چې هغه په یو حال وي همیشه ژوندی ذات دی الله یعنې هېڅ پروا مه کوه اوس ګوره په دې مخلوقاتو کې بس داسې چې یعنې موږ سره منډې وایي موږ ورسره منډه وو داسې او دا ژوند داسې روان دی اوس که ته په ده باندې کلي اعتماد وکړي پوره او زه تا ته دا ووایم که دی مړ شي نو بیا که ته پوره اعتماد په دې مخلوق کې او الله د نه هېر شو او که دا مخلوق مړ شي نو بیا او که دی بیمار شي نو بیا او که دی غریب شي نو بیا او که دی
تا سره ورانه شي نو بیا او داسې پسې ځه نو هغه ژوندي ذات ته یې وایه چې همیشه ژوندی دی په هغه مرګ نه راشي. بلې دا وایي چې یا قیوم ای نظام چلوونکیه، نو چې نظام چلوونکی د هر څه د هغه په لاس کې دي نو د غم ختمولو هم د هغه په لاس کې دي، دې راوستی دی ختمول د هغه په لاس کې. اوس مخلوق ته یو سړی چیغه وي، یو سړی لګیا دی پیره بابا را مدد شي، هسې مثال، یا لوی ځوان ته وایي را مدد شي، یا بل پیر او بابا ته چیغې وایي، نو هغه ځان له الله ته محتاج دی، د هغه په لاس کې څه دي چې ته ورته چیغې وایي؟ هغه مړ پروت دی، دومره طاقت په هغه کې نشته چې په خپله راپاسي او دی کور ته راشي. چیغه هغه چا ته ووایه چې نظام چلول د دنیا او د آخرت د هغه په لاس کې دي، نو مرسته به در سره وکړي، لار به دله پیدا کړي د دې غم نه د وتو. څومره ښایسته الفاظ دی دې دعا. ګوره برحمتک استغیث، بله فایده، الله ته د الله رحمت یې وسیله کو، یعنې ستا په رحمت سره تا نه مرسته غواړ. ولې رحمت وسیله کو؟ د الله بل څه صفت یې ولې نه ذکر کو؟ ځکه چې الله د باندې رحم وکړي نو غمونه مصیبتونه به دله ختم کړي. ته په زور خو د الله نه څه نشي اخیستی که نه بدماشي کې، په زور الله ته وایي چې لازم به یې کې، نه، الله ته به فریاد وکړي، الله به د باندې مهربانه شي، مسله به دله حل کړي. خیال هم دې الفاظو ته که نه، د هسې پیغمبر نه دي ویلي چې بس روایله ویې وایه، تړون دی، ربط دی. ځکه د ټولو نه اوچت ذکر او دعا هغه ده چې کومه قرآن او حدیث کې راغلي، دا د هغه دعاګانو اذکارو نه غوره چې سړی د ځان نه وایي اگر که اجازت د هغې وي، وایي نه دا ډېر اوچتې دي. او لویه فایده پکې بله دا یاده کړي، هغه مسئلې پکې ذکر نه کړه، یعنی الله بس ستا په رحمت سره زه تا نه سوال کوم او تا ته فریاد کوم او تا نه مرسته غواړم، بس. ګوره الله رب العزت په هر څه باندې پوهه دی، او ته چې دا فریاد کې الله ته او هغې ته د هغه رحمت وسیله کوې نو هغه ته پته دی چې ولې کوي. نو که ته مسئله ذکر هم نه کړې، هغه علام الغیوب دی او علیم بذات الصدور دی، زړه کې څه دي، ذهن کې څه دي، هر څه نه خبر دی. او د بعضو نیکانو خلکو د دعاګانې لکه اوس یو دا شوه، او یوه د ایوب علیه السلام دعا، انی مسنی الضر، یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی، وانت ارحم الراحمین، او ته رحم کوونکی ذات. خو نو دی ونه وایي چې دی د الله نه څه غواړي، صرف یې دا وایي چې یا الله مصیبت را رسېدلی دی، بس. نو الله ته خو دی زړه پته ده، او هغه له حیا ورځي، ادب دی، نو صرف دغه خبره وکړه او بس. د دعا یو قسم بعض علما ذکر کوي، او ما د دې ما ته ښکاري دې کتاب په اوله کې ما ذکر کړی یم، موږ چې کله دا درسونه نوي شروع کړو دې کتاب ده. یو سړی راغی جومات ته مثال، ماښام مانځه نه بعد ماسخوتن، او راغی او الله ته یې وژړلو او تلاوت یې وکړو، یو څو رکاته مونځ یې وکړو، جومات کې وخت تېر کړو، لاړو بغیر د دې نه چې دی الله ته څه ووایي، یعنې څه دعا یې پکې زیاتي دعا، یو خو مانځه هغه اذکار دي، جومات ته وتو راننوته جدا خبره، زیاتي داسې الله ته ونه وي.
او دی راغی او تلاوت او اذکار او جړاګانې او مونځونه یې وکړو لاړ. الله رب العزت ته پته وا پته ده چې ده ته کومه مسله ده زړه کې څه و څه نه و دا رسول الله حل کوي. ما تاسو ته وي که نه نږدې ورځو کې موږ دا خبره ذکر کړې چې دعا په دوه قسمه وي. یو ته دعا او مسأله ویله کېږي ته الله ته ووایې چې یا الله دا راکړه، او دویم خیر خیریت ته. ځکه زه یم هره مسله چې نوټ کړې نو یادېږي به راته. اوس زما په دې مخ کې خو یې لیکلي نه وي، که لیکلي زما به یې تندي او ذهن ستاسو د بخاري په شان نه دی. ځکه چې امام بخاري کې دا صفت وه چې به خبره واورېده به بیا به ترې نه هېرېده. نو خلک بعضې خبرې لیکي ډېرې اهمې فایدې، او بدګماني به نه کومه، او شوق دومره د بعضو ملګرو نه دی چې هغه بیان بیا واوري، زاړه بیانونه واوري، الا یو څو ملګري چې د هغوی دا شوق وي او هغه هر بیان بیا بیا اوري. دا مسله ما څو پیرې بیان کړې چې دعا یو دغه دی چې ته الله ته سوال وکړي. یو دعا دا عبادت چې موږ کوو دا په خپله یو دعا ده د الله نه سوال کول دي. او ما ډېر لرې نه دی تېر شوي هفته کې کسې لګیا وم، او تاسو سره مې مثال هم دا در کوم ته چې ماسخوتن مانځه در رالې ولې نو خو د عبادت کې ته یو قسم الله ته وایي چې زما نه راضي شه. سوال نه شو؟ سوال شو. دا هم دعا ده که نو ستا دې جومات ته راتله دا مونځ دا ذکر دعا ده. نو دې ځکه هغه مسئلې ونه وي او دی وایي چې برحمتک استغیث، فریاد تا ته کوم. ګوره الله ته فریاد کول شرف او عزت دی. شرف او عزت هغه دا دی چې ته الله ته فریاد وکړي. خون لذت پکې پروت دی ورب الکعبه. او فریاد مخلوق ته کول دې سره سړی ذلیله کېږي. فریاد ګوره مخلوق ته کول روا په دې کې هغه دی چې هغې ته ضرورت را پیښ شي. هم په دې نیت به نه کوي چې ځان ذلیله کړې، لکه یو خبره لازم ده چې ته بیان کړي چاته. لکه ډاکټر ته وایي چې بس بیمار یم او تکلیف د ډېرو ورځو نه دی. دا فریاد او شکایت د هغه دی چې ته به لازم کوې چې علاج دله وکړي، دوايي دله درکړي. په دې کې ځان ذلیله کول مقصد نه دی. در شان بله څه مسله راله بله راله چې ته یو سړي ته خپل حال د دې دپاره نه بیانوي چې د الله شکایت ورته کوې، نه یو حقیقت ته بیانوي چې هغه دنه تپوس کړی دی یا د دې نه بغیر دا مسله نه حل کړي. نور فریادونه لکه څنګه چې یعقوب علیه السلام ویلو انما اشکو بثی و حزنی الی الله. زه خپل فریاد او خپل غم چا ته اورم؟ الله ته اورم. خصوصا د شپې په تیاره کې الله ته ودرېږه او چې کم فریاد د سړي ورته کوه نه دي چا ته ښایي هغه مسله به دله هم حل کړي، نه دنه پرده اوچتوي، نه به ذلیله کېږي. انسانانو ته که داسې فریادونه وکړي ذلیله به شي، سبا له به د خلکو ته ښکاره هم کړي. قدم په قدم به د باندې اثباتي او به یې داسې ځه. نو ذلت او ذلت